په یو کلي کې یو بزرګ د خپلو 2 زامنو سره اوسېدو چې د یو نوم کمال او د بل نوم جمال. کمال ډیر چالاک او جمال ساده او کمعقل و. د بزرګ سره یوه غوا، یوه میوې والا اونه او یو کمبل و. څه موده پس بزرګ ډیر سخت بیمار شو او په کټ پریوتو. د 2 زامن راوغوښتل او ورته یې دا نصیحت وکړو: بچو، دروغ نیمه د مرګ او ژوند څه پته نه لګي. که زه مړ شوم، زما د مرګ نه بعد زما چې داسې دي، دا به 2 وروڼه خپل منځ کې پوره تقسیم. او څه موده پس دا بوډا بزرګ وفات شو. نو مشر ورور کمال جمال ته وویل: راځه وروره چې دا ټول څیزونه په خپل منځ کې پوره تقسیم کړو. کمال وویل: د غوا دا شاته حصه به زه والم او دا مخکینی حصه یې ته واله. جمال ساده و، خبره یې ومنله. بیا 2 وروڼه د اونې خواته لاړل. کمال په چل ول جمال ته وویل: د اونې دا لاندې حصه به ته والې او دا بره حصه به زه والم. جمال بیا هم رضا شو. بیا کمال وویل: کمبل خو نیم کیدی نشي، نو داسې به وکړو چې سحر ته کمبل اغونده او د شپې به ما راکې، نو د شپې به زه کمبل اغوندم. جمال چونګې ډیر ساده و، هغه دا خبره هم ومنله. جمال خوار په ټوله ورځ غوا ته واښه ورکول او کمال به د غوا پیس کړ. کمال به اونې ته ختلی او میوې به یې خوړلې او جمال خوار به ورته ښکته خوار کتل. کمال به د شپې کمبل واغوسته او په آرام او سکون به وده شو. خو جمال به د شپې د یخنۍ د وجې نه رپېدو او یو خوا بل خوا به اوړېدو. څه موده پس د جمال یو ملګری راغی. هغه جمال خفه ولیدو. نو پوښتنه یې ترې وکړه. جمال ورته ټوله کیسه وکړه. ملګري ورته یو مشوره ورکړه: تفریشوي، دا کومه خبره چې درته ما وکړه کنه، ته هم په دې عمل کوم دا کار وکړه، دا رو په دې پروزي، ما پیانې بدنه غواړي. جمال ډیر خوشحاله شو او کور ته روان شو. کله چې کور ته ورسېده، کمال د غوا نه پیله شل. جمال یوه ډنډه راواغسته او غوا یې په سر وهل شروع کړل. کمال وارخطا شو او وی ویل: دا څه کوې یار؟ ته ګورې نه چې زه ناست یم، د غوا نه پی اخلم او ته رالې غوا دې وهل شروع کړل. جمال وویل: د غوا مخکینی حصه زما ده او زه چې څه غواړم نو کولی شم. کمال وارخطا شو او هلته نه لاړو. بیا لږ وروستو کمال اونې ته ختلی او میوه یې خوړه. نو جمال سمدستي تبر راواخسته او اونه یې وهل شروع کړل. کمال ورته وویل: مه کوه لکه، دا څه کې؟ ته ګورې نه چې زه په اونه کې ناست یم او میوه خورم. خو جمال وویل: د اونې لاندې حصه زما ده او زه چې څه غواړم کولی شم. کمال خاموش شو او هغه ځای نه ولاړو. ماښام ته نږدې و چې جمال کمبل لوند کړو. کمال وویل: دا څه کوې لکه؟ زه به شپه څنګه تېروم؟ دا خو کمبل لوند کړو. نو جمال ورته زر جواب ورکړو: ماښام نه مخکې پورې کمبل زما دی او زه یې وینځم، زه چې څه غواړم کولی شم. کمال له د کمبل نه بغیر خوب نه ورتلو او د یخنۍ نه وجود ټول رپېده. کله چې سحر شو نو کمال د جمال نه بخښنه وغوښته او خپله غلطي یې ومنله. هغه وویل: یار د نن نه وروستو به موږ ټول څیزونه یو ځای استعمالو. خو جمال د هغه زړه ډېر زیات نرم و. کمال یې وبخښه او 2 بیا په خوشحالۍ سره اوسېدل.